بس دا ملګری چې کله زما تاوان له راورسېده بس ما ولې ښه ښکلې چای تیاره کړې وه دلته کې. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن خوښې تشې ناست وم په کلي کې فارغه شوی مې ولا ډېر زیات ستړی شوم. بس بار مې کټ راویستو په دې زیډ کې مې ښه په سور کېناست. په ډاګ کې مې انتظار کو چې څوک راسره نه و نو بس خپل ملګري ته مې رنګ وکړو. ملراشه ما خو هسې هم ګټه نه ده کړې چې خو تاوان خو چې نن وکړمه که نه. ویل ولې ملراشه زر باندې په خپلو پیسو باندې نن بوتل څکمه او چای د باندې څکمه. نو هغه ډېر په خوشحالۍ سره بس ما ته ویل ټیک ته بېغمه شه بې فکره اوسه. ویل زه دا در ورسېدم. بس دلته په کټ کې ناست وم چې جان کاکا مې خوا لرلې او د ده سره مې ګپې شپې شروع کړلې. ښه په سور مې ده سره خنداګانې کړې. ما وتل زما بل مرګری را روان دی. نو تر دې چې زما بل مرګری را ورسېدو دله ما بس بوتل مې پیس کړی او چای مې ولې راویستله. بس دلته کې ښه په سور باندې کېناستو او چای سره مې ولې کیکونه رایستو. ما وتل ښه په درس کې چای وڅښه د خیره سره ما ګټه نه ده کړې خو دا تاوان په تا باندې وکړم. نو هغه ویل ستا نه مې په اولین ځل باندې تاوان خبره واورېده خو ویل زه الله پاک دې خپل دربار کې قبول او منظور کړي. نو که زموږ په چینل نه وي چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او مخکې دوستانو سره شیر کړئ او خپل داسې دوست پکې را منشن کړئ چې هغه تاسو له په پري کې چای پارټي درکړئ. نو بس ملګري مې چای مې وڅښلو. بس د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه راته ویل چې زه به اوس خپل کلي ته لاړ شم. مالک بلکل بېغمه شه. بس هغه کلي ته لاړ او زه دلته یوازې پرېوتم. کور ته مې لوښي موښي دننه کړ چې دوباره راووتم. نو دلته کې ډېر زیات را شو. ما ورته ویل لکه نو دا څه چل دی. نو هغوی راته ویل چې یاره ټینشن مه اخله دلته کې زمونږ میچ دی او د بل کلي نه لرې نه کسان راغلي د هغوی میچ دی. ما ورته ویل ځئ صحیح ده خپل انجوایمنټ کوئ خپل ښکلي میچونه کوئ. نو بس زه ورته دلته کې په دې سایډ کې ښه په سور باندې ولاړ وم او ډېر زیات ورته خوشحاله شوم ځکه چې زما دپاره د تماشې یو لینډ برابر شو. نو په دې ځای کې چې کله میچ شروع شو زمونږ کلیواله ورته بالینګ او هغه بل نورو کسانو چې کوم دی بیټینګ کو. بس ښه په سور باندې ورته په دې سیټ کې ناست وم. نو بس تاسو کتلی شئ چې رش ډېر زیات دی. نو بس ما ویل زه به دلته